بیتونه څه یو په هغه مې لیکلی و هغه د اوبو ولی و نو زه ډېر دلګیر وم 2 کاله خو هغې د لاسه سم لیونی وم نو ما د امرودو باغ کرلی و نو چې لا بړو نو هغه به هرې دانې ته ګوته نیوله و چې ما ور اوچت کړه نو په خولې به یې چک لګاو بیا چې زه په هغه وخت لاړم کله باغ ولګېده ما وکتل هغه راته رایاد شو زما ډېړۍ یو سوخت و نو ما په هغې ولیکل چې باغ د امرودو لګېدلی بچې راشه که نه باغ د امرودو لګېدلی بچې راشه که نه زړه ته مې داغ دی لګېدلی بچې مختلفو موضوعګانو باندې مې لیکل کړي دي که ظلم مې لیدلی په ظلم مې لیکل کړي دي که انصاف مې لیدلی په انصاف مې لیکل کړي دي خو که چا نه مې یره طرحه نه ده کړې نه د حکومت نه نه د عوام نه بس چې څه یې هغه مې په څه یې دا د یو لفظ هم په هغې کې ما خو د سپینې ږیرې شاعري وه نو ستا خو د سکول د وخته وه نو تا ولې دې کې به یو شعر بدل کړی هر څه کېږي خو بس پښتون ته چل دی که نن سبا دی هم پرون ته چل دی او اور د بارودو په هر څیز ورېږي شپېلۍ ماته کړه اوس پون ته چل دی او چېرته چې پوهه دې علم ته رسي هغې قلم ای مفتون ته چل دی او وینه او وینه په یو بل قتلوي د وینې وینې دې تړون ته چل دی او د نینو بټې د وطنه جوړ شو پوه سوم اوس د شعر ژوندون ته چل دی ډېر ښه ډېر او 2 قطعې دي وایي چې چا سړی هغه دغه چې شو کالج وکړو څه هغه خلک چې کورغلي وو صحیح وایي چې د تبر لاس کې مې د تنه نه وی او د ګل کلی مې د بدنه نه وی نن چې د اوښکو په ځای وینې سوی یم چې دغه مازیان مې د وطنه نه وی نو وایي خلک باغیان شو حکومت نه مني څوک د شتګر شو محبت نه مني ذوق په وطن کې د سرونو کېږي څوک آخرت او هم جنت نه مني وایي نور به د زړه حالونه چاته نه وایم که چاته وایم چاته به څه وایم د چراغان ډېوې مې مړې کړې سیلۍ د دې مرګي د طوفان به چاته څه وایم دې خو اوس ذهن ته نه راځي تاسو ته خپل لومبی غزل یاد دی کوم چې تاسو لومبی غزل ما ته خو خپل لومبی غزل یاد دی کوم چې ما په ډېر تکلیف لیکلي خو هغه د بدو د قسمته زمونږ یو ملګری و نوم بینال او هغه چې دی نو زما نه خپل کتاب ته وښیه نو د هغې په طرحه کې ما بل هم لیکلی دی صحیح خو زه په دې ویډیو کې دا وایم چې د غزل دا اثر چې دی نو دا تا څنګه احساس کړی و چې ته یې دا زما دی او ما له چا نه اخیستی دا صرف ما دا یو شعر د اکمل صاحب نه اخیستی و چې هغه د قلندر خان مومن سرکاري پروګرام چې و هغې ته هم تلي و بازاره کې مې هم ترې اخیستی و کاکلنګ ته هم تلي پروګرام نو هغې کې هم ترې اخیستی و چې ما یاره اکمل صاحب الله دې وبخښي که ژوندی خدای دې ښه ساتي او که مړي خدای دې وبخښي ما چې یاره دا ستا دا یو شعر زما ډېر زیات خوښ دی او په دې پسې ډېر څه ذهن ته راځي نو دا که زه په دې طرحه لیکلو کوم ستا په هغې کې نه دا یو شعر زه دغه کړمه نو څنګه به وي زما اجازت ته یو 20 پېرې خو مې درته ووایي چې ما هر ځای کې درته ووایي چې اجازت ته یې ولیکه نو هغه بیا داسې یو پوره واقعیت و د هغې تشریح ډېره ده نو ما په هغې ولیکل چې په اسویلو مې اسمانونه سوځي او د غم ځپلي زړه زخمونه سوځي د ډېره غمه مې ګرېوان شلېدلی او ستا په جفا مې ارمانونه سوځي او رقیبه مه چېړه ما مه چېړه نور زما شونډو پر یادونه سوځي او نن مې د مینې باغ څوکړې وهلې او د ډېرې تندې سره ګلونه سوځي او په تا خزان کې هم بهار غوړېږي زما په برخه بهارونه سوځي او په هر خزان پسې بهار رادرومې نن د مارغانو پر یادونه سوځي او دا ستا په مینه کې لمبه لمبه شوم لکه په اور چې مې څانګونه سوځي او اوس را زلمی شو د شیرخان قلمه ډېره جوشه د شعرونه سوځي نو زما دا خو د سپینې ږیرې شاعري وه نو ستا خو د سکول د وخته وه نو تا ولې دې کې به یو شعر بدل کړی خو زه خیر دی بس کېږي داسې د هغې په طرحه کې بیا ما نور داسې څه لیکل کړي د دې غزل په دغه کې
نو هغه اوس ذهن ته داسې ډېر نه راځي ځکه چې صوفیات ډېر دي. نو نور به زه تاسو ته څه ووایم، په هره مختلفو موضوعګانو باندې مې لیکل کړي دي. که ظلم مې لیدلی په ظلم مې لیکل کړي دي، که انصاف مې لیدلی په انصاف مې لیکل کړي دي. خو که چا نه مې یره طرحه نه ده کړې، نه د حکومت نه نه د عوام نه، بس چې صحیح هغه مې په صحیح دا یو لفظ هم په هغې کې ما دروغ نه دی راوستلی او ما لیکل کړي دي او خلک دې ته عبرت اخلي. که والي والي او که تاسو وایي چې لکه څه قسمه حالات هم راغلي، تاسو د قلم جامه ورکړې د قلم ما لکه اوس یو دغه ذهن ته راغی وایي چې دا مامه شمېره درګرد دا هر ځای ته چې روانې که نو دې باندې لکه هر ځای ته به نه ځي. نو زه هغه ګل راولمه چې هغه اجمل صاحب هم نه راوستی او هغه ساحل صاحب هم نه راوستی. زه هغې تشبیه ورکوم او خلک هغې ته هغه یو شعر ته زما ډېره یاد وي، وایي زړګیه په قلار شه نور چېړل مه کوه او د غیر غماز وجې ته تلل مه کوه او دروند ځان به سپک کې که هر وخت تللې لکه سپک ګل د کاریزې هوا کې تلل مه کوه او زړګیه قلندر شه سمندر بند که کچکول کې د سیل لپاره هر ګودر ته تلل راتلل مه کوه او ځواني خو مې لاړه په پښتو بایللې په پښتو کلک شه د بخمل خوبونه تل مه کوه او شعر وایي زما قبول شه توری کټ غریبۍ جونګړه خو د بېنوا وجلې ته تل زړګیه تل مه کوه. واه واه ډېر ښه پیغام او ډېر ښه دغه دی پکې ماشاءالله. نور هم داسې غمزده غزلې هم زما ډېرې زیاتې دي او دغه دي د یو غمزده کو درته داسې یو غزل یادي اخري یو غزل ډالۍ داسې ووایه چې بس موږ وسېځې. زما یو ماشوم نسی او یو په ویف دی، یو د ماشوم نسی او په هغه مې لیکلی و، هغه د اوبو ولی او نو زه ډېر د دوه کاله خو هغې د لاسه سم لیونی وم. نو ما د امرودو باغ کرلی و نو چې لا بړو نو هغه بهر دانې ته ګوته نیولې وه چې ما ور اوچت کړه نو په خولې به یې چک لګاو. بیا چې زه په هغه وخت لاړم کله باغ ولګېده ما وکتل هغه راته رایاد شو. زما دیړۍ یو څوک نو ما په هغې ولیکل چې باغ د امرودو لګېدلی بچې راشه که نه، باغ د امرودو لګېدلی بچې راشه که نه، زړه ته مې داغ دی لګېدلی بچې راشه که نه، زړه ته مې داغ دی لګېدلی بچې راشه که نه، هرې دانې ته به تا ګوته نیوه او ما نه نه هېرېږې، هرې دانې ته به تا ګوته نیوه او ما نه نه هېرېږې، زما زړګی دې جړولی بچې راشه که نه، زړه ته مې داغ دی لګېدلی بچې راشه که نه، هغه شین باغ راته خزان ښکاري بدل ښکاري، هغه شین باغ راته خزان ښکاري بدل ښکاري، یې د مینې ګل مې رژېدلی بچې راشه که نه، زړه ته مې داغ دی لګېدلی بچې راشه که نه، یې که باغ مې خر کو طالبه ښکلی موټرګی علمه، یې که باغ مې خرڅ کو طالبه ښکلی موټرګی علمه، سیکل دې زوړ دی جنګېدلی بچې راشه که نه، زړه ته مې داغ دی لګېدلی بچې راشه که نه، یې که باغ مې خرڅ کو طالبه ښکلی موټرګی علمه، سیکل دې زوړ دی جنګېدلی بچې راشه که نه، زړه ته مې داغ دی لګېدلی بچې راشه که نه، او شیرخان لا اوس هم د ړندو سترګو ډېوې بلوي، شیرخان لا اوس هم د ړندو سترګو ډېوې بلوي، ولاړ دی قبر ته ستا غلی بچې راشه که نه، زړه ته مې داغ دی لګېدلی بچې راشه که نه، باغ د امرودو لګېدلی بچې راشه که نه،
درته مې داغ دی لګېدلی بشیره شکنه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ډېره مننه.